لیکوال او تاریخ پوه استاد محمد زمان مزمل وایي که دا نن امریکا او پاکستان د افغانانو پر مخ پولې خلاصې کړي والله که د اذان لپاره هم څوک افغانستان کې پیدا کړي. نوموړي ټولنیز سره یو مرکه کې زیاته کړې چې موږ خو یې صفتونه کوو خو حقیقت دا دی چې طالبان 30 سلنه هم مسله نه ده حل کړې. ښاغلي مزمل د خپلو توندو نیوکو په دوام ویلي چې طالبان د خپله جګړه او د ناټو ماتې پر ملت د سیاسي نکاح وسیله نه ګرځوي. هغه یادونه کړې چې تعلیم د امریکا او بهرنیانو نه بلکې د ملت غوښتنه ده او په وینا یې که افغانستان کې د یوې ډلې حکومت چلېدلی نو نن به طالبانو ته وار نه رسېدلو. د محمد زمان مزمل دغه څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې د عام ولس له تود هرکلي سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا 2.5 کلونو په تېرېدو سره لا هم د افغانستان کشالۍ ته د حل لاره نه ده موندل شوې او د نړیوالې ټولنې افغان ګوندونو او سیاستوالو له غوښتنو سره بیا هم دغه ډله د بین الافغاني خبرو پیل ته زړه نه ښه کوي. له ملتیا مو مننه.